شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دغه طالبانو زموږ ومه مرحله ده چې واوري د دوا درخواست بل خبره نشته، بس یو د دوا درخواست وکوو. آخري استفتاء هغه دا ده چې دغه قومندانان یا د مدرسې ناظمان یا متممان چې خلک ګروپي ورکوي دا اوس وکیلان دي، هغه د طالبانو د مجاهدینو وکیلان دي او که د دنیا والا دغه ورکوونکي وکیلان دي. دلته به غوږ نیسئ. الابتاء بتوفیق الله تعالی فرق یې دا تر ټولو مخکې خپله دغه فرق وکړي چې په دا فرق باندې مو سر خلاص شي. یروي استیامه که د زکات ورکوونکي د خوا وکیل سي، که د زکات ورکوونکي د خوا وکیل سي، تر هغه وخته پورې غاړې د زکات ورکوونکي نه خلاصېږي تر څو چې وکیل یې پر هغه ځای مصرف نه کړي چې هغه ورته ویلي دي. ما تا ته روپۍ درکړلې چې دا 1 لک روپۍ ته واخله په زکات کې زما د طرفه څه وکیل یې خلکو ته یې ورکړه، تر هغه سنې پورې ستا غاړې زما غاړې نه خلاصېږي تر څو چې ته پر هغه ځای استعمال نه کړي. او دوهم بیا دا دی چې ته د طالبان د خوا وکیل یې، ته متمم یې، ما روپۍ درکړې چې ما ماشي درکړلې په خالي ورکولو باندې زما غاړې خلاص نور ګناه و عدم ګناه بیا ستا کار. ته بیا د طالبان د خوا وکیل یې، طالبانو چې بیا رقم ول هغه به څنګه استعمالوي. دې ته پام وکړئ. دا خو مزده سوه، خو ډېر کتابونه دا وایي چې دی وکیل دی د دې مزکي د دنیاداره د خواصه. دا څوک وایي؟ امداد الفتاوا د حکیم الامت په 3 جلد 314 صفحه کې دغه رقم هغه فتاوا یا کانیا په 408 یا 3 جلد کې، کفایت المفتی په 201 یا 4 جلد کې، او معرف القرآن په 408 هغه 4 جلد کې دا، او دغه رقم مثقف هغه په 158 کې دا 1 جلد دی، او دغه رقم په امداد المفتین کې اوس دغه ځای ته پام وکړئ هغه په 329 صفحه کې، او فتاوای فریدیه په 393 صفحه کې 3 جلد. دا کتابونه ټول دا وایي. تا خو د مولانا شفیع صاحب هم په امداد المفتین کې دا وایي چې تر هغه وخته پرې د غاړې نه خلاصېږي تر څو چې وکیل یې پر ځای مصرف نه کړي. لیکن دغه کتابونه اوس رانقل کوو چې یا قومندان یا ناظم متمم دغه سړي د خوا وکیل نه دی، د طالبان د خوا وکیل دی. دغه کول راجح دی پر دغه فتوا ده. دا وروسته تر ډېر اوږده تحقیق د هغه دغه جواهر فقه په 3 جلد 320 صفحه کې، او دغه رقم دارالعلوم ذکریه هغه په 2 جلد 211 صفحه کې، او امداد الاحکام امداد الفتاوا خواته او امداد الاحکام هغه په 2 جلد دغه 90 صفحه کې دا دي. ونکه خدای دغه پام کوي. اوس هغه عام ذکر کوي، بعضی کتابونه عام ذکر کوي. فتاوای محمودیه هغه په 9 جلد 450 کې بس عام خبره ذکر کړي چا نه وایي بس تاسو. لیکن اصح مبتدی خبره دا ده چې هغه د طالبان د خوا وکیل دی. اوس نو ډېر خطرې خبره ده، ډېره خطرې. دغه سړي غاړې خلاص ولې نور به متمم په ګناه غرق شو. دغه سړي غاړې خلاص که دغه سړي غاړې نه وای خلاص خو هغه به طلب څه کولی. اوس دغه غاړې خلاص دلته د طالبانو څه په کولی شي چې د زکات لپاره ورکوه وسولې. دا په اسلام کې نشته. تاسو پام وکړئ دا په اسلام کې نشته چې هلته موږ په نورو کې هم وویله چې دی بل کار په وکړي. که یو شی په جوړوي هم حرام دی، د زکات په روپو کار په کوي. چپله د طالبانو له دا ورکولی شي د کالي د ډوډۍ خوراکه او فی نفر شخصي ورکوه. خو دا د طالبان متعین نه دي. طالبان متعین نه شوه، دا فایده یې راله، فایده یې دا راله چې بس د طالبان د خوا ورته وایي چې بیا هم دا وایي چې هر رقم زه استعمالوم ماته اختیار راکړه. دا نو په دا نور دې خوا کې نشته. یو په دارالعلوم کې نور مدرسه موږ دغسې کړې کارت نوشته دی، په کارت کې واده واره نوشته دی ستا له طرفه څه زه وکیل یم ځای په دغه شرط ورکوي، ځکه خو هلته طالب لازم نه دی چې کم طالب دی. بس کارت وارده واره در کوم، په دا کارت ته وګوره، په کارت کې دا لیکلي دي چې ستا دپاره ماته روپۍ خلک راکوي په زکات کې، ته زه ستا د خوا وکیل یم رقم چې استعمالوم، ته به دا وکیل ورسره کوې چې وکیل ورسره وکړي هغه بیا د استعمالوي. نور د زکات په روپو بنګله جوړول کوټې جوړول دا شان څوک دی هغه جایز نه دي. خامخا بیا هغه طالبان ته فی نفر ورکوي
او یا به دا څوک ورکوي خو دا بله خبره هم شته دې ځای ته بیا خبره په اباحت غاړې نه خلاصېږي په اباحت غاړې نه خلاصېږي دا خلک ډېر کار خراب دی خامخا تملیک وایي په دا ټول مدرسو کې چې په چندای چرې بېرته دې وچې ډوډۍ وړي دا په اسلام کې نشته دا نشته دا دوی ګرد نوي خبرې د ځان ساتي هره ډوډۍ چې ته ورکړل دا به د هغه ته یې کلخ ته داغوي هر شی چې وده ته کښېښ شوي هغه ټول د هغه هر څه د بیا دا ډوډۍ طالب هر څه چې پکوي د باندې وړي خرڅوي هر څه چې پکوي د زکات په رکو کې دا ګرد عمر دا اباحت نه دی تملیک وي که اباحت راشي په اباحت غاړې نه خلاصېږي په اباحت کتان غاړې نه خلاصېږي هغه به خامخا څوکي تملیک او هغه په اثر کې موږ درته ویلي وه هغه نه وه چې زکات تر نصاب معتبر دی که تر کال موږ تر نصاب فتوا پر وکړ بیا دا یوه خبره د ځانه سره نیسئ زموږ پخوا د مسکین د حق د مسکین دی چې سړی مسکین ته ورکوي بل چاته نه دا به دا ټولو کتابو تبصره درته وایم دا په اسلام کې نشته په زکات حج په اسلام کې نه دی راغلی په زکات حج نشته په اسلام کې دا نشته دا سخته ناروا وکړه لکه د غلا پر پوچې خو یو رقم شته چې دی حج وکړي پور پر باندې سي بیا روپۍ واخلي هغه کېدلی شي خو چې واره دغونه روپۍ دې قبضوي چې زکات په ځي دا ناروا کوي دا نشته په اسلام کې په زکات باندې سرای نشته چې سړی رانیسي دا په اسلام کې نشته زکات فقط نفقه ما یکفي د عیالو د خوراکۍ دپاره سړی زکات اخلي دا سړی مسرای پرانیست په زکات دا په اسلام کې نشته سړی مځکه پرانیست دا په اسلام کې نشته هر شی ګوره که سړی سرای در مخه درلودی بیا په حاجي تاسې کېدای شي نه چې په زکات سړی سرای رانیسي په زکات سرای نشته په زکات حج نشته په زکات هېڅ شی په زکات کوزده نشته یو شی که سړی مخکې حج وکړي پور پر باندې بیا روپۍ اخیستی هغه په زکات کې که سړی مخکې سرای رانیوي روپۍ پر باندې و سړی هم د خپل ګزارې و د تجارت سرای نه و د خپل کور د ګزارې سره بیا روپۍ اخیستلی شي او وار د واره چې قبضي سرای پرانیست دا په اسلام کې نشته په اسلام کې زکات نه پسې د ما یکفي دپاره دی والله سبحانه وتعالی